د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم. زموږ د دې ساعت پښتو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. د اسلامي نظام په وړاندې سرغړونکو ته ګوتڅنډنه، بدخشان کې لاریونونه او محکمې ته د برید کوونکو معرفي کېدل، د افغان میرمنو د حقونو پر خوندیتوب د اسلامي همکاریو سازمان ټینګار، د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د 12 اقتصادي تړونونو لاسلیک، د 5م ځل لپاره د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د لوړې مراسم، په رفح د برید لپاره اسرائیلو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری، او په چین کې د برید له امله 11 تنو ته مرګ ژوبله. د لوبو له ډګر څخه قوشتېپې کانال کرکټ جام سیالیو ترسره کېدل، افغان فوټسال لوبډلې په نړیواله کچه د 10م ځای خپلول، او د اروپا اتلانو لیګ سیالیو کې د دورتموند بریا. اوس هم بشپړ خبرونه. په سل افغانانو کې 40 د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال سازمان پروګرام یا WFP په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې اوسنی وضعیت ته په کتو د افغانستان نږدې 43 میلیونه وګړو له درېیمې برخې څخه ډېر کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي په تیر 2023 کال کې 4 ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران ته د مصرف شوي وارداتي برېښنا د مصرف لپاره 220.5 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د تیرې میلادي میاشتې د سیلابونو له کبله په افغانستان کې شاوخوا 10,000 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. اوچا ویلي د تیرې میاشتې ورښتونه او سیلابونه په تیرو 40 کلونو کې له 3 سختو هغو څخه دي چې ډېر مالي او ځاني زیانونه یې اړولي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې په فاریاب ولایت کې د یو فلنکوچ ډوله موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 1 تن مړ او 14 نور ټپیان شوي دي. د خبر له مخې دغه موټر د فاریاب د مرکز میمنې ښار او آلمار ولسوالۍ ترمنځ روان و چې نسکور شو. د دې پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښوول شوې ده. پروان ولایت ته د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال او یو شمېر وزیرانو سفر وکړ. سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دې سفر کې د کابینې له یو شمېر نورو وزیرانو سره پروان ولایت کې له عالمانو، قومي مشرانو او خلکو سره یې لیدنه ترسره کړه. سیاسي مرستیال له خلکو وغوښتل ترڅو د دښمن په تبلیغاتو تیر ونه وځي او چاته د اجازه نه ورکوي چې له اسلامي نظام څخه سرغړونه وکړي. کورنیو چارو وزارت د بدخشان د رایم او ارګو ولسوالیو اوسیدونکو سره منلي چې هغه سرتېرې بشري محکمې ته معرفي کوي چې د کوکنارو د فصلونو اړولو پر سر یې له کروندګرو سره د شخړې پر مهال یې ډزې کړي دي. کورنیو چارو وزارت وایي ځایي اوسیدونکو هم غاړه ایښي چې د کوکنارو د کرلو شویو فصلونو د له منځه وړلو مخالفت به نه کوي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدو او د میرمنو حقونو خوندیتوب غوښتنه وکړه. دغه سازمان د 15مې سرمشریزې پریکړه لیک په یوه برخه کې افغانستان سره د مرستو کولو سربیره د میرمنو او نجونو زده کړو او کار پر حقونو هم ټینګار کړی دی. هرات کې د افغانستان او ترکمنستان د تولیدي شرکتونو ترمنځ 12 تجارتي تړونونه لاسلیک شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي دغه تړونونه چې ټولیز ارزښت یې څه باندې 200 میلیونه ډالر ویل شوی د ډبرو، ګوسیخونو، د ودانیو رنګولو او خوراکي توکو په برخه کې دي. د پاکستان پوځ وایي چې په دې هیواد کې د وروستیو ترهګریزو فعالیتونو ریښه له افغانستان سره تړلې ده چې د په ټکو دا د دوحې له لاسلیک شوي تړونه د افغانستان د موقت حکومت ښکاره سرغړونه ده، خو اسلامي امارت تل ورته تورونه رد کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 5م ځل د یوې بلې 6 کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. په کرملین ماڼۍ کې دغه لوړه په هغو مراسمو کې پر ځای شوه چې اډیري لویدیځو غربي هیوادونو په اوکراین د روسیې د جګړې له کبله بایکاټ کړی و. د حماس غورځنګ او اسرائیلو ترمنځ د اوربند په تړاو خبرې حساس پړاو ته رسېدلې، خو اسرائیل د ټاکنو یوې لوا د غزې ترنګې په هغې برخه ولکه ټینګه کړه چې رفح ښار ته نږدې پروت دی. رفح ښار له مصر سره یو سرحدي دروازه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټوني ګوتریش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیلو پوځ عملیات د نه زغملو وړ یو کار دی.
د چین په سویل کې په یوه روغتون کې د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د چینایي رسنیو په راپورونو کې د حملې د څرنګوالي په اړه نور څه نه دي ویل شوي چې ډزې شوي او که په چړو دغه پیښه رامنځته شوې. پیښه د چین په جنوب کې د ینان ولایت په ژین شیونګ سیمه کې شوې ده. بریتانیا د افغان پناه غوښتونکو په شمول لسګونه پناه غوښتونکي نیولي او رواندا ته یې استوي. بریتانیوي رسنیو که څه هم دقیق نه دي ویلي خو راپور یې ورکړی چې لسګونه پناه غوښتونکي تر دې دمه نیول شوي او توقیف ځایونو ته لیږدول شوي دي. ګارډین راپور ورکړی چې پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګهم کې کډوال نیولي دي. او وروستی خبر د امریکا په بیلابیلو پوهنتونونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ د احتجاج کوونکو خیمې په زور لرې کړل شوي دي، خو بیا هم د فلسطینیانو ملاتړي محصلین خپل دریځ نه بدلوي. ځینې شنونکي وایي چې د مظاهره کوونکو د اعتراض دوام به ښایي د 2024 کال ولسمشریزو ټاکنو ناوړه اغیزه وکړي. اوس د لوبو له ډګر څخه یو څو مهم خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. لومړی خبر د قوشتېپې ملي لیګ سیالیو کې مس عینک لوبډلې په 7 ویکټو بوست لوبډله ماته کړه. په دغه سیالۍ کې بوست لومړی توپ وهنه وکړه چې د 7 لوبغاړو په زیان یې 152 منډې وکړې چې له ډلې یې رحمت شاه نوري ډېرې 50 منډې ترسره کړې. په دوهمه پاڼۍ کې بیا مس عینک د 3 ویکټو په زیان هدف پوره کړ. د مس عینک په توپ وهنه کې افسر زازی او محب تسکین د نیمه سلیزو په ترسروي بریالي شول. د قوشتېپې ملي د کومنټرۍ برخې ته بهرنی تبصره کوونکی ډوینډر کمار هم راغلی. نوموړی وایي خوښ دی چې په افغانستان کې د نویو ځوانانو لوبې ګوري او له دغو لوبو خوند اخلي. د فوټبال نړیوال فدراسیون د فوټسال تازه درجه بندي کړې چې د افغانستان فوټسال لوبډلې پکې په نړیواله کچه 30 ځای خپل کړی. افغانستان له دې وړاندې په 45 ځای کې و. دا د فوټسال په تاریخ کې لومړی ځل دی چې افغان لوبډله تر دې ځایه رسیږي. افغان فوټسال لوبډلې څو ورځې وړاندې د 2023 نړیوال جام ته لار پیدا کړه او د آسیا ملتونو جام کې هم ښې سیالۍ وکړې. په دغه درجه بندۍ کې برازیل لومړی، پرتګال دویم او اسپانیا په دریم ځای کې دي. او وروستی خبر د اروپا اتلانو لیګ نیمه پایلوبي بیا راتګ سیالۍ کې دورتموند له پاریس سن جرمن سره د لوبې ډګر ته ځي. د نیمه پایلوبي په راتګ لوبه کې دورتموند 0-1 پاریس سن جرمن لوبډله ماته کړې وه. که هره لوبډله دغه سیالۍ وګټي د اتلانو لیګ پایلوبي ته به لار پیدا کړي. د نیمه پایلوبي بله راتګ سیالۍ به د ریال مادرید او بایرن مونیخ ترمنځ وشي. او بیرته ورګرځو خپلې همکارې حماسې کاکړ ته. دا اوس موږ د دې ساعت پښتو خبري ټولګه تر بیا د خدای په امان.